أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله बेशक अल्लाह ताला यअमुरु हुक्म कई बिलअदल द इंसाफ वल इहसान और द नेकय व ईताई और द माल वर्कोलो ज़िल क़ुरबा रिश्तेदारान ता व यनहा और मनकई अनिल फ़हशाई द बेहयायना वल मुनकरी और द बदैना वल बग़ी और द जुल्मना याइज़ुकुम अगर नसीहत कई तासु ता लअल्लकुम द पार दे च तासु तज़क्करून नसीहत हासिल कई। वाउफू और पूरा कवई बिअहदिल्लाहि वादा द अल्लाह इज़ा हर कलचे आहदतुम वादा उकड़ तासु वला तनक़ुज़ू और ममातवई अल ऐमाना कसमुना बाद तौकीदहा पस तगीद पखोलना वक़द और बेशका जअलतुम जोड़ कर तासो अल्लाह ताला अलैकुम पखपल जान बांधे कफ़ीला जामिन इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला यालम खपोहीगी मा तफ़अलून पाग सच तासो कवई। वला तकूनु और मकी गई तासो कल्लती पशांद अगा जनाना नक़दत चे अगी मात क गज़लहा खपल तार मिन बाद क़ुव्वतिन पस्त मजबूतोलो द अगी अनकासा टुकड़े टुकड़े तत्तखिज़ूना तासु जोड़ोई ऐमानकुम खपल कसमूना दखलन द दखल बहाना बैनकुम पखपल मियंस के अन तकून दाचिशी उम्मतुन यवडला हिया आगा अरबा गालिबा मिन उम्मा दब्बल डालेना इन्नमा बेशका यबलूकुम अजमेख के इस्तासो अल्लाह ताला बिही पदेसरा वला युबय्यिनन्ना औ खाम खाब अगा ज़ाहिरई लकुम सासो द पारा यौमल क़ियामत पवरज़ द क़यामत मा अगस कुंतुम चिवई तासु फ़ीही पागी की तख्तलिफून इख्तिलाफ को। वलौ शा अल्लाह औ कचरी ख़्वाख़ावेद अल्लाह ताला लजअलकुम खाम खाब जोड़ कड़ी वई तासु उम्मतन वाहिदतन यौ उम्मत वलाकिन युदिल्लु और लेकिन अगा गुमराह कई मन यशा अगा चाल चे उग़वाड़ी व यहदी और हिदायत कई मन यशा अगा चाल चे उग़वाड़ी वलतुसअलुन्ना और खाम खाब तपूस कई अम्मा द अगा स मुताल्लिक कुंतुम चे वई तासु तामलून अमल को। द सूरह नहल 90 नंबर आयत नवाखली 93 नंबर आयत पूरी नननी दर्स की शामिल दी। द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तौहीद और द आखिरत वगैरह अक़ाइद और दलाइल हर स बयानोल न बाद
اوس الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې د دین اسلام خلاصه بیانوي، یعنی هغه اعمال چې هغه د کولو دي او هغه کارونه چې د هغې نه منع راغلي. 3 کارونه د کولو دي او 3 د منع. او دا داسې آیت دی چې بعض علما وایي که چېرې صرف دغه یو آیت نازل شوی و دا هم د امت دپاره د معاشرې د اصلاح دپاره کافي و. ولې چې دې کې هر څه راشي. الله تعالی 3 څیزونه چې کوم حکم کوي، یو د عدل چې هر څیز کې اعتدال، هر څیز کې انصاف، هر څیز کې برابري، تر دې پورې چې نه بدل اغستل دي. الله تعالی وایي وإن عاقبتم، نبی علیہ السلام ته حکم دی که چېرې تاسو بدل اخلئ فعاقبوا، بدل واخلئ بمثل ما عاقبتم به، څنګه چې تکلیف تاسو ته رسېدلی دی. او دې کې هم که چېرې تاسو معافي ورکوئ هغه ته، دا ستاسو لپاره بهتر ده. ګوره اوس دې کې الله رب العزت یعنی په غصه کې، په انتقام کې، په بدل اغستو کې هم حکم ادا کړی دی چې تاسو عدل او انصاف کوئ. 2 نمبر باندې احسان. احسان څه ته وایي؟ نیکۍ ته. یو ځل جبریل علیه السلام رالی او صحابه کرام وایي چې مونږ خو نه پیژنده، د یو عام مسافر په شکل، خو داسې مسافر و چې نه پې د سفر آثار و، نه کپړو باندې څه ګرد و غبار و. او هغه رالی او د نبی علیه السلام ته مخامخ بالکل کېناسته. نبی علیه السلام دوزانو یعنی اتحیات په شکل کې ناست و، هغه کس هم دغه شانتې کېناسته. نو هغه مختلف سوالونه نو جوابونه ورکول. نبی علیه السلام یو سوال دا هم وکړه چې هغې کې هغه دا سوال یې وکړه چې مل احسان، چې دا احسان څه دی؟ نو دې جواب دا ورکړی شه چې ان تعبد الله کانک تراه، چې ته عبادت کوه د الله تعالی په دې کیفیت سره چې ګویا هغه تا ته ګوري، ګویا ته هغه ته ګوري، تا بالکل سامنے دی، مخامخ دی او ته بیا عبادت کوې. نو ګوره چې دا کیفیت جوړ شه، بیا د دې کس د ولایت او د الله د قرب په څه درجه وي او څه به مقام وي. نو بیا ارشاد وفرمایه فإن لم تکن تراه، که چېرې دا کیفیت ستا نه جوړېږي نو بیا دا خو جوړ که کم از کم چې الله تا ته ګوري، فإنه یراک. نو دا هم کیفیت که د انسان جوړ شي چې دې وخت کې زه د الله ته مخامخ ولاړ یم، نو آیا عبادت کې به د هغه خیال بل ځای ته لاړ شي؟ سوال نه پیدا کېږي. نو احسان دا د احسان یو کیفیت دی چې هغه حاصلول دی. 3 نمبر باندې ایتاء ذی القربی، معاشرت حکم چې هغې کې ټولو کې نږدې رشتهداران دي، رشتهداران سره ښه سلوک کول، او که چېرې هغوی د مال محتاج دي او امداد دی کولی شي نو مالی امداد ورته کول پکار دی. بیا اخیری 3 څیزونه چې د کم څیز نه منع راغلی ده، الفحشا، بې حیایي، داسې کار چې هغه د بې حیایي دی. سلیم الفطرت انسان چې هغه نه خوښوي او هغې ته عام معاشره کې بې حیایي ویلی شي. دغه شانتې منکر هغه هم داسې ګناه دی چې یو پکې فحشا ښکاره ګناه دی او منکر چې دا پټ ګناه دی، یا د تنهایۍ ګناه دی، یا د یوازې والي ګناه دی. اول بغي او ظلم چې اختیار ورسره شته، د اختیار غلط استعمال دی نه کوي. نو دا 6 کارونه که د وکړ، د دغې څیزونو الله رب العزت تاسو ټولو ته نصیحت کوي. بیا دې نه پس د 2 خبرو نورو الله رب العزت وصیت کوي، نصیحت کوي چې یو خدا چې د الله کومه وعده تاسو الله تعالی سره کړې د هغې ایفا وکړئ، هغه پوره کړئ. ووفوا بعهد الله، وعده پوره کړئ. اذا عاهدتم، کله چې تاسو وکړئ، یعنی کله چې تاسو وعده وکړه، یو عام وعدې دي، یو الله تعالی سره وعده او هغه څه ده چې کله انسان دین اسلام ته داخل شه، لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي، یا یو کس بالغ شه دین اسلام په حالت کې دا کلمه اقرار یې وکړه، نو اوس په دې صورت کې دله دا کلمه چې دې کې کوم حکم دی هغه پوره کول دی، کومه وعده ده هغه پوره کول دی چې الله ستا حکمونه او د نبي علیه السلام طریقې به زه خپل ژوند کې راولم، نو دا پوره کول پکار دی. بیا دې نه بعد الله رب العزت دا ارشاد فرمایي چې قسمونه یا خو خورئ ما او چې وخورئ بیا ماتوئ ما. ولې چې په دې قسمونو باندې تاسو چې نو یو خو دا چې تاسو وایئ چې دا بالکل پوخ قسم دی، په الله مې دې قسم وي. دویم تاسو په دې قسم کې د الله رب العزت ضمانت هم یاست کې د الله گواهي هم راولئ، نو د الله رب العزت نوم قسم دا ډېر اوچت شی دی. د دې خیال ساتئ دا ماتوئ ما، او دا یا ساتئ چې الله رب العزت ستاسو د هر عمل نه خبردار دی. بیا دې نه پس آیت کې یو مثال ورکړی شو
چې دا څوک قسمونه ماتوي د ده مثال څه دی. بعض مفسرین وایي چې دا حقیقت کې یو زنانه وه مکه کې، او بعض وایي چې نه یو مثال دی. یو زنانه ده چې هغه د هغې مازغو کې لږ فرق دی، او هغه ټوله ورځ چې هغه دا خپل تارونه جوړوي. نو دا تارونه چې کله دا جوړوي ټوله ورځ دا پکې تیره کړي، او چې تارونو دا ګولې دی دا جوړه کړي په کډای کې، نو چې ماښام شي نو هغه ټول تارونه راوسپړي او ټوکړې ټوکړې کړي وشلي، یعنی خپل محنت په خپل لاس خپل ضایع کړي. الله تعالی وایي تاسو خپلو قسمونو دا حال مه کوئ چې قسم دې وخوړه او بیا یې مات کړي. د دې مثال هم دغه دی، یا خو خورمه او چې وخوري نو بیا به یې پوره کړي. د ګناه قسم دی هغه به تاسو خامخا ماتوئ، او چې ماته کړه نو بیا به د هغې کفاره ورکوئ. او کفاره یې څه ده چې 10 مسکینانو له 2 وختو ډوډۍ ورکوي، یا 10 مسکینانو له متوسط قسمه جوړې والا ورکوي. نو الله جل جلاله په دې آیت کې د مسلمانانو ته دا تاکید کړی دی چې تاسو قسمونه مه خورئ. او اکثر دا قسمونه د خپلې لویۍ دپاره، د خپل ځان چې د هغې د غلبې دپاره، او د بل ته چې د هغه سر چې ښکته کولو دپاره کېږي. نو ای مسلمانانو کم از کم تاسو داسې مه کوئ چې تاسو د خپل قوم قبیلې د وقار او د بقا او د غلبې دپاره قسمونه وخورئ د دروغو، او تاسو په دې په ذریعې سره بل قوم هغه چې ښکته کول غواړي دا مه کوئ. او دا د دنیا چې کوم مال منال دی، دا دولت دی، دا د الله د طرف نه یو ازمیښت دی. نو الله تعالی ستاسو ازمیښت کوي، او د قیامت پر ورځ به ټول واضحه شي چې څه دروغ و او څه رښتیا و، څه حق و څه ناحق و. او اخري خبره الله تعالی دا ارشاد وفرمایي که چېرې د الله رب العزت دا خوښه وي چې تاسو ټول مسلمانان شئ، تاسو ټول په یو عقیده او په یو دین شئ، نو دا خو کېدی شو، خو د الله دا خوښه نه وه. الله رب العزت دا غوښتل چې ستاسو ازمیښت وکړو چې څوک پکې ګمراه کېږي او څوک په سمه لار راځي. څوک چې د هدایت کوشش کوي الله تعالی به ورله سمه لار ورکړي، او څوک چې د ګمراهۍ لاره خوښوي الله تعالی به هغه لار باندې به یې وچلوي. او د قیامت پر ورځ به ستاسو د یو یو عمل الله جل جلاله تپوس کوي. الله تعالی دې ماله تاسو له ټولو مؤمنانو له په قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. بسم الله الرحمن ان الله بشک الله تعالی یامرو حکم کوي بالعدل د انصاف والاحسان او د نیکۍ و ایتاء او د ورکولو د مال ذل قربا رشدارانو ته وینها او منع کوي عن الفحشاء د بے حیاي د کارونو نه والمنکر او د بدۍ نه والبغي او د ظلم نه یعظکم هغه نصیحت کوي تاسو ته لعلکم د پاره دی چې تاسو تذکرون نصیحت حاصل کوي. و اوفو او پورا کوي بعهد الله د الله تعالی وعده اذا عاهدتم هر کله چې تاسو وعده وکئ ولا تنقضوا او مماتوي الايمان قسمونه بعد رست د توکیدها په خول داغه وقد او بشک جعلتم الله جوړ کړی د تاسو الله تعالی علیکم پزان باندې کفیلا ضامن ان الله بشک الله تعالی یعلم خبوهی ما تفعلون پاغ سبانه چې تاسو یې کوي. ولا تکونو او مکیږي تاسو کلتی پشان د اغه زنانا نقضت چې هغه مات ک غزلها خپل تارونا من بعد قوت پس مضبوط یاد اغینا انکاسا ټوکړي ټوکړي یا ریخي ریخي تتخذون تاسو جوړوي ايمانکم قسمون خپل دخلن د دخل ورکول ذریعہ بینکم په خپل مینس کې ان تکون دا چې شی امتن یو ډلا هيا اغا اربا غالبا من امه د بل ډلینا انما بشکا یبلوکم الله الله تعالی ازمیخ کوي تاسو یبلوکم الله الله تعالی ازمیخ کوي تاسو به د دې په ذریعه سره ولا یبینن خامخا باغ ظاهر لكم تاسو د پاره یوم القیامت په ورځ د قیامت ما اغس کنتم چې وای تاسو فيه پاغي کې تختلفون اختلاف کولو ولو شاء الله کچری الله تعالی غختله لجالکم نخام خابه جوړ کړی وای تاسو امت واحده هم یو
ولكن خو لیکن یضل اغه گمراه کوي من یشا چاله چې غواړي ويهدي او اغه هدایت کوي من یشا چاله الله چې غواړي ولتسلن او خامخابتا سنه تپوس کیږي اما د اغه سيزونو په حق لا کنتم چې وای تاسو تعملون عمل وه کو آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.